أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او وینا د دوی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیما دروغ ولیا پدې کې دعا قبایح نور ذکر کیا چې هغه د مهر د وهلو او د لعنت اسباب هغه هم دي. او د دینه مخکې دوزل کفر هغه ذکر دی او دلته کې دا دریم ځلبانه کفر او اغا ذکر کیا نو پدې کې تاکید ته اشاره ده یا پدې کې دا خبرداري ورکیا چې د دوی نه دا کفر دا بار بار شوه دی. اوله په موسی علیہ السلام باندې کفر وکړ، بیا په عیسی علیه السلام باندې کفر وکړ، او بیا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کفر وکړ. وقولهم علی مریم او وینا د دوی په مریم باندې بهتان عظیما دروغ ولیا دای بل عیب ده چې دوی په یو پاکه زنانه باندې بیبي مریم باندې د زنا تهمت هغه ولګولا او عیسی علیه السلام ته ولد زنا ویلا. وقولهم اوینا ددی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیما دروغ لیا. وقولهم اوینا ددی انا قتلنا المسیح چې یقینا وجل دې مونږ مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله رسول د الله وما قتلوه او نه وجل ده وما صلبوه او نه پسلی کړه ده ولكن شبه لهم لیکن اشتباه شوی وا دویتا. وان الذين يقيننا كسان اختلفوا چې اختلاف کړه ده په پدې کې لپی شک منو خامخا پشک دی داغنا ما لهم به من علم نشتا دوی لرا پدیبانی سعلما الا اتباع الظن مگر تابداری د گمان وما قتلوه یقینا دوی نده وجل اغلرا یقینی. وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم دوی دا دعوه وکړه چې مونږ عیسی ابن مریم قتل کړی و او په حقیقت کې نه دی قتل کړی. دوی دا دعوه وکړه چې مونږ عیسی ابن مریم قتل کړي وو قتل کړي نه وو نو په دی وجبانی دی آیت کې وی وقولهما لفظ د قول راوړو
یعنی داسې ونه ویله چې وقتلهم نو پدې کې د دوی دوا جرمونه غا ذکر شو یو دا چې د دوی دا خبره دروغجن ده وجلې نه ده او دعوه کوي د دې خبرې چې منګه وجلې ده نو دا یو جرم شو او دویم دا چې د نبی د وجلو اراده کړې و نو څوک چې د نبی د وجلو اراده وکړي نو هغه ډېر لوی مجرم دی رسول الله رسول د الله رسول الله ګورا دوی عیسی علیہ السلام ته د الله رسول نه وې خو لیکنو دای په تور د مسخرو باندې او د ټوکو باندې ویل رسول الله رسول د الله او یادا چې دا کلام د الله دی رسول الله دا کلام د الله دی الله وما قتلوه او نه وجل دے وما صلبوه او نه پسولې کړه دے الله د دوی د غلط دعوی باندې رد کړي چې دوی عیسی علیہ السلام نه قتل کړي او نه پانسی کړي دے ځکه د قتل دغه دوه طریقې دي یو دا چې یو انسان اوجنې او دویم دا چې هغه پانسی کې لرګي پسې وتاړي او بیا یې مړ کې ولکن شبه لهم لیکن اشتباه شوی وا دوی ته اشتباه شوی وا مفسرین ویا اے شبه عیسی برجل آخر لهم یعنی مشابه کړي شو عیسی علیہ السلام د بل سړي سره د دوی د پاره د دوی راولګي دو بل سړي هغه قتل کو عیسی علیہ السلام تن الله بچ کو شبه کی ضمیر عیسی علیہ السلام تراجه ده او تشبیه اغا مشبہ به غوالین و اغا حذب ده اے برجل آخر او دویم دا لیکن شبه المقتول علیہم لیکن مقتول پدی بانے گڑوڑ شو چمونگو سو قتل کا او دریم دا ولكن قتلوا من شبه لهم بعيسى لیکن دوی قتل کړي هغه څوک چې دوی د پاره مشابه کړي شوی د عیسی علیه السلام سره پاګه باندې د عیسی علیه السلام شکل او شباهت هغه اچولې و او سلورم قولدار شبه د اشتباه ناغستل شوی او لهم پمانا د علیهم نو معنا دادا لیکن اشتباه او شبهه چولې شوی دا په دی باندې په واره د پانسی کولو د عیسی علیہ السلام کې دوی دا ویل کومو عیسی علیہ السلام وجلې نبی اعظمنګا ملګری شو او کومو عیسی علیہ السلام وجلې مخ خپل ملګری وجلې نو عیسی علیہ السلام بیا شو کملګری وجلې نو بیا عیسی علیہ السلام څه شو او که عیسی علیہ السلام وجلې نو زمونږه ملګری بیا څه شو دی باندې دا اشتباه راغلی و او دا اشتباه الله په دی باندې ذکر اوصلا چې دوی د الله د حکمونو رعایت او خیال او اغه نه ساتو
الله پیدا اشتباه اغرا وستلا ولكن شبه لهما لیکن اشتباه شوا دیتا وان الذين اختلفوا یقینا کسان چې اختلاف کړي دي په پدې کې لپی شک منهم خامخا پشکری دا غنا وان الذين اختلفوا یعنی کوم خلقو يهوديانو چې د عیسی علی السلام د مرګ مبارک اختلاف کړي دي نو هغه پشک کې اخته شوی دي ما لهم به من علم نشتا دوی لرا په دی باندې علم الا تبع ظن مگر تابعداري د ګمان ما لهم به من علم ما لهم به اے بموته یعنی په وجلو د عیسی علی السلام باندې من علم یعنی څه دلیل ور سره پینشتا چې مونږه عیسی علی السلام وجلې ده الا اتباع الظن مگر تابعداري د ګمان نو دا استثناء منقطع ده اے لكن يتبعون اتباع الظن لیکن دوی تابعداري د ګمان کوي زکه چې ځوان غیر ده د علمنا یا استثناء متصل ده او ځوان دوی ته علم او هغه کار کیږي معنا دا چې دوی سره په دې باندې یقین علم او دلیل نشتا مگر سره په ګمان هغه ور سره شتا چې هغه ګمان او د دې په نسبت علم ده وما قتلوه یقینا دوی نه دی وجل اغلرا یقینی قتلا یقینا یعنی دوی صالح السلام نه دی وجل په وجلو یقینی سرا او دویم دا اے متيقنین بانه عیسی علیه السلام یقین کون کی چې دغه وجل شوی عیسی علیه السلام ده بل رفعه الله الیه بلکې الله چت کله ده ځان تا وکان الله عزیزا حکیما ده الله زور او حکمت والا بل رفعه الله الیه دا دلیل دی په دی باندې چې الله عیسی علی السلام ځان ته پورته کړی دی وکان الله عزیزا حکیما شیخ القرآن علامه سید عبد السلام رستمی ویا چې ګورا چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې خلا ده اکسیجن هغه پکې نشته ده ظاهری د خطلو اسبابم نو سرنګې براو خجاو نو جواب دار چې الله عزیز دې په دې کار باندې غالب او قادر زور اور دې حکیم او په دې کې دا سوال هم د پښو چې زمونږ نبی له سلام ولی په داسې طریقې سره پورته ونه خېجول نو الله وی زه حکیم ما زما په هر یو کار کې حکمت ده زپدی باندې الله وی کویګوا وبکفرهما په سبب د کفر د دی او قولهم ویناد دی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیم دروغ لیا وقولهم ویناد دی ان قتلنا المسیح یقینا وجل د مونږ مسیح عیسی ابن مریم عیسی د مریم رسول الله رسول د الله وما قتلوه او نه وجل ده وما صلبوه نه پسولې کړه ده ولكن شبه لهم لیکن اشتباه شو دویتا وان الذين اختلفوا يقينا كسات اختلاف کړه ده فيه پدې کې لپی شک منو خامخا پشک دی داغنا
ما لهم به من علم نشته دی دوی لرا په دې باندې څه علم الا اتباع ظن مگر تابعداري د ګمان وما قتلوه یقینا او دوی نه دی وجل هغه لرا یقیني بل رفعه الله الیه بلکې الله اوچت کړی دی ځان ته وکان الله عزیزا حکیما دی الله زورور و حکمت والا اللهم قوینا في الارزاق واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره